السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد عباس او تاسو ګورئ الحقیار کمپیوټر چینل. زه نن د یو بل نوي ویډیو سره حاضر یم چې موږ به په پکسل لاب کې د اختر دپاره یا داسې نور پروګراماتو دپاره یو پوسټر وغیره څنګه ډیزاین کوو. په هغې کې مثلا موږ یو تصویر وغیره لګو، دغسې نور لږ لږ شیان لیکل پکې کوو. نو یو مزدار ډیزاین کې دا موږ څنګه راولو، نو دې لپاره موږ پکسل لاب استعمالوو او پکسل لاب کې بیا دننه موږ طریقه ښایو. نو د ټول نه اول به راشم پکسل لاب به راکولاو کړم. دغه رنګه د پکسل لاب راکولاولو نه پس به موږ دې له دې ځای څخه سایز ورکړو. دلته کې لیکلی امیج سایز، نو دې له به زه سایز ورکړم. عام چې د ویډیو کوم سایز وي نو هغه به له ورکړم. دې له به زه ورکړم 1280 دلته به ورته ولیکم نټ، ټیک شو. او دلته به ورته ولیکم 720، ټیک شو. نو دا زمونږ سایز شو. او د دې نه پس به اوس دې کې مونږ نور ډیزاینینګ کوو چې ستاسو خوښه وي چې همدغه شیز دې پې شاته پاتې شي، که نه وایي چې مونږ دې له بل بیکګراونډ ورکړو یا پکې یو تصویر وغیره راولو. نور پکې دغسې ډېر زیاتې طریقې دي هغه پکې وکړو. نو دلته به راشو، دا سپین یو به ترېنه سلیکټ کړو. زه به د ټول نه اول راشم دې مینیو ته، او دې مینیو نه پس بیا دلته کې زه یو شیپ راواخلم. دغه شیپ به زه راواخلم او دې شیپ له به زه د غاړو چې کوم کلر دی دا به لږ شان داسې کړم چې ما ته پته لګېږي چې آیا څنګه چالو شو څنګه ونه شو. یا به دې شیپ له کلر دغه ورکړم، داسې مزدار غوندې کلر به له ورکړم دلته نه، ټیک شو. نو دې کلر نه پس به زه راشم دلته کې داسې به راشم ماسک ته به راشم. ماسک کې به اوس دلته کې دې له زه ډیزاینینګ وکړم لږ شان. دا به انیبل کړم. دې انیبل کېدو نه پس به زه اوس دلته کې دې کې لږ شان دي ډیزاینینګ دغسې وکړم. دا به داسې دې سیټ نه به زه داسې راولم او دلته نه به زه دا داسې کړم، ټیک شو. او دې ځای نه به بیا داسې کړم. خیر دا لږ شانې ګډ وډ هم راځي، خو که هره طریقې سره وشي زموږ مقصد په دې کې دغه ډیزاینینګ کول دي دغه طریقې سره. ټیک شو، اوکې شو. اوس به زه دا داسې راغټ کړم او همداسې بیا دې ځای کې به زه دلته کې داسې پرېږدم، ټیک شو. نو دا چې کله زه دلته داسې پرېږدم نو اوس به زه دې نه پس راشم او دې کې به زه خپل یو تصویر ایډ کړم. د دغه تصویر ایډ کولو لپاره به زه دلته کې دا ټولز استعمالوم. دې ټولز کې به دننه زه دا کلیک وکړم، یا مثلا دې ته زه اوس یو ایمیج راولم. ما سره خو انشاءالله داسې ایمیج وي، دا ایمیج پکې مثلا زه ورکوم، ټیک شو. مثلا دا شو، ټیک شو. دا ما دلته کلیک کړو دې کې. اوس دا به زه دې کې داسې کلیک کړم، ټیک شو. او دې کې چې کوم دننه نور ایډیټینګ او طریقه کار دی هغه تاسو دغسې تصویر وړوکی کولی شئ او دغه رنګ غټولی شئ. نو دا د دې نوره طریقه ده. بیا دې کې موږ راتللی شو او دلته نه دې را دغه کلر هم داسې ورکولی شو دې غاړو والا، ټیک شو. چې دې ځای کې زه دې لږ شان نور کلر ورکړم. دا چې موږ په هر رنګ کې ورکولی شو دې رنګ کې زه ورکړم، ټیک شو. زه اوس دلته کې را بشم، دلته نه به یو بل شیپ راواخلم. دلته موږ سره په دې کې دا یو شیپ دی، دا شیپ به زه داسې راواخلم او دې ځای پورې به یې راولم دلته، او دې له به زه دلته نه کلر بدل کړم، همدا کلر به له داسې ورکړم، ټیک شو. نو دا به زه اوس بلکل لږ داسې وکړم او لږ به یې داسې وکړم. نو دې له به زه دا کلر دې ځای نه داسې ورکړم، ټیک شو. دا بس داسې وشو. اوس به دې ځای نه بس راشم دې له غاړو ته به لږ شانې کلر ورکړم. دې غاړو کلر دپاره به زه دلته دا ټول استعمال کړم، ټیک شو. داسې کوې که نه بل شین وین رنګ وغیره وله کوم ورکوې، ټیک شو. دغه رنګونه ستاسو مخې ته پراته دي چې دې کې مو کوم رنګ خوښ وي هغه ورله ورکړئ، ټیک شو. داسې کوم اوکې، ټیک شو. نو اوس به زه دلته کې لږ شانې لیکایي وکړم. را به شم ټکسټ ته، ټکسټ نه به دې ځای ته ایډیټ ته، دلته به دا به داسې لر کړم. دې کې زه مثلا اوس لیکم دلته زه لیکم
ټیک شو. نو دا خو داسې شو. اوس به زه دې لږ شان دلته نه رنګ ورکړمه، سایز به وله ورکړمه او فونټس به وله ورکړم. نو ټیک شو. دا به زه دلته کې سپین کلر ته واړومه، سپین کلر ته مې واړو. نو زه به اوس راشم دې له به یو مزدار غوندې کې فونټس ورکړم. مثلا چې کوم فونټ سره خوند کوي دلته به راشم، دا فونټ به مثلا زه ورکړم، یا نه دا وله نه ورکړم، دلته دا فونټ ټیک شو. مثلا دا فونټ سره ورکړم او اوس به لږ دا داسې کړم، ټیک شو. دلته به داسې کړم او له دې ځای نه بیا راشم دې فاصلې ته. دې فاصلې نه زه بیا دلته کې دغه فاصله هم ورکولی شم او اصل مین ځای دې ته به راشم. دلته به دا لږ شی راښکته کړم، اختر مبارک شه. او بیا به دې له زه دلته غاړو رنګونه هم وله ورکړم. غاړې له به زه دې له سپین کلر ورکړم، سپین کلر به لږ شانې وله ورکړم او لږ به یې داسې راغټ تیز کړم. او کم چې لیکایي دننه کم کلر دی دې له به تور کلر ورکړم او دې ځای نه به وله زه بیا دغه کلر ورکړم، تور کلر. ټیک شو. اوکې. نو اوس به زه راشم او دا به لږ سایز به داسې غټ کړمه، بچې دې لوی شه، اختر مو مبارک شه. ټیک شو. او بیا به لاړ شم دلته کې دې ځای له دا فاصله به لږه شانې نوره سیوا کړم چې دا لږ شانې مزدار ښکاره شي. نو محترم اوس به راشم او دلته کې به پکې نور څه عید الاضحی او عید مبارک وغیره څه سټیکرې میکرې ګوګل نه وغیره نه ډاونلوډ کړي، نو هغه پکې ولګوئ. دې سافټویر کې خپله هم دلته کې څه سټیکرې وغیره شته دی، هغه پکې ولګوئ. ټیک شو. دغه رنګ د عید مبارک دی پکې، دا راولئ په دې ځای باندې داسې ولګئ. ټیک شو. اوس به راشم دې له به زه لږ شانې دا غاړو ته کلر چې کوم دی دا به لږ شانتې ورکړم. ټیک شو. او دلته به زه خپل نوم ولیکم. مثلا دلته زه ولیکم ټیک شو. دلته کې ما ولیکو از طرف بهمد حصار. نو د دې نه بس به دې له هم همدغه زړه طریقه ده. دلته نه به وله یو فونټ ورکړم، مثلا چې کوم فونټ چې لږ شانې مزدار لګي بس هغه فونټ به وله ورکړې او د فونټ نه پس به بیا هغه نورې طریقې چې کوم مو ښودلي هغه به سره وکړو. نو محترمو دا یو ساده او ښکلی ډیزاین مونږ وکړو او دغه رنګه دې کې نور هم چې کوم سټیکرز وغیره تاسو سره وي هغه هم پکې اچولی شئ. دغه رنګه نور چې کوم تاسو بس واتساپ نمبر وغیره وغیره هغه پکې دلته تاسو دې ځای نه ایډ کولی شئ. دې ځای کې پکې هغه داسې ایډ کړئ یا پکې دا مثلا په دې منځ باندې داسې ودروم. ټیک شو. نو محترمو دا یو مختصر ډیزاین و چې تاسو ولیدو او انشاءالله امید ده چې تاسو به څه ناسې طریقه زده کړې وي او څه ناسه کوشش به هم کړی وي د دې طریقې د یادولو لپاره. نو ډېره ډېره مننه ستاسو چې زموږ ویډیو تاسو اخره پورې وکتله او د کوم ملګري چې زموږ د چینل ته نوي راغلي وي یا نور کوم ملګري خبر نه هغو ته زموږ دغه لینک شیر کړئ. زموږ چې دا کوم چینل دی د چینل لینک ورته ولېږئ. داسې نور ملګرو سره زموږ ویډیوګانې شیر کړئ دې لپاره چې هغوی ته هم څه ناڅه فایده ورسېږي.